د کورنۍ چارو وزارت څخه راغلي پلاوی له کندهار والي سره وکتل. د کورنۍ چارو وزارت څخه راغلي پلاوی چې مشري د کورنۍ چارو وزارت اړوند په عامه خدماتو مرکز کې د رایزو د برخې عمومي مدیر مولوي محمد صابر صاحب کوي کندهار ته سفر وکړ او دلته کندهار ولایتي مقام کې له کندهار والي محترم حاجی مولا صاحب سره وکتل چې په لیدنه کې د سویل لویدیځ زون په کچه کندهار ولایتي مقام کې د نن د عامه خدماتو مرکز د جوړېدو پر تشکیل هر اړخیزه بحث او خبرې وسوې. د پلاوی مشر مولوي محمد صابر صاحب وویل د چې کندهار یو مهم ولایت دی نو د کندهار سربېره د نورو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر عام خلک او مراجعین راځي او دلته په ادارو کې چارې مخ ته ځي چې په خبره نو د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه د لارښوونې په اساس په کندهار ولایتي مقام کې د عامه خدماتو مرکز په جوړېدو وار له مخې کارونه پیل شوي او دغه راز تشکیل هم منظور او مقرر شوی چې په خبره کندهار ته یې په دې مخ سفر کړی ترڅو دغه مرکز له ودانیزو چارو څار او ارزونه وکړي او هم دغه مرکز تشکیل ته په مهمو برخو کې یو سیمینار ورکړي. د نوموړي په وینا دغه مرکز د دولت او خلکو ترمنځ د پل حیثیت لري او دلته به د ټولو مراجعینو او عامو خلکو ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه اوریدل کیږي او یاد مرکز به بیا له اړوندو مسؤلینو سره شریکوي. ورپسې کندهار والي راغلي پلاوی ته ښه راغلاست وایه او مننه وکړه چې د یو مهم هدف لپاره کندهار ته سفر کړی او ویل د همدې مرکز لارې د مسؤلینو اړیکې له ولس سره لا زیاتې شوي او هم دا مرکز د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت پیدا کړي ترڅو عام خلک په اسانۍ سره خپل ستونزې او غوښتنې له مسؤلینو سره شریک کړي. کندهار والي په ولایتي مقام کې د نن د عامه خدماتو مرکز د ودانۍ جوړېدو او دغه راز د منظور او مقرر شوی تشکیل اړوند معلومات ورسره شریک کړل او هم ځانګړې مننه وکړه چې د تشکیل د وړتیاو لوړونې په مخه ورته ځانګړی سیمینار جوړ شوی او هم له خپل اړخه د بشپړې همکارۍ ژمنه ورکړه.